د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو او د زاړه اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا د ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا د یوې نوې خپرونې سره چې د زاړه دونو خپرونه ده حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې موږ سره د دې خپرونې تر پایه ملتیا وکړي. قدرمنستانو په دې خپرونه کې مو درته د یو ډېر دروند شخصیت او د ادب د اسمان په ستورو کې شمار ستوری مرحوم عبدالخلیل سیار پاچا د هغې د چاربیتې ترتیب کړي چې د هغه د شاګردانو په غږ کې تاسو ته وړاندې کړو چې تور بادام او سپین بادام چې په هماغه وخت سره یې د ده هر یو چاربیته او غزل هغه صف ته رسوله. نو د ډېر تاریخي یعنې ډېره زړې چاربیته ده چې دلته د ننګرهار د کانال په باره کې ویل شوې ده چې ننګرهار هغه وخت سره قدرمن دوستانو اداري فساد اوج ته رسېدلی او هغه وخت سره همدغه حالاتو لکه نن سبا چې تاسې موږ په دې هېواد کې ولیدل چې اداري فساد اوج ته رسېدلی او مسلک ته چا نه کتل، تعلیم ته چا نه کتل او هغه څه کېده چې تاسې په خپلو سترګو ولیدل. نو قدرمن دوستانو دا د هغه وخت چاربیته ده تاسو ته مو ترتیب کړې ده. خدای دې وکړي تر پایه موږ سره ملتیا وکړي. که وخت یاري وکړئ او شعر به درته هم ستاسو تر غوږونو در رسوو. خو دا د تصویر چې تاسو کته دغه تصویر د مرحوم مدیر عبدالخلیل سیار پاچا سرجوار صاحب دی چې تاسو فرمایش د سردار محمد لغمان د ډېر بیواره د سردار محمد دکان نمبر 200 خلک ټولي دي څوک چې پیسې نه لري نه داخلي دي خلک ټولي دي د ډرونټې په کانال سوداګري شوه د معتبرو خلکو ماشین کاري د ډرونټې په کانال سوداګري شوه د معتبرو ماشین کاري شونوي څوک چې پیسې نه لري روز مزدوري شوه ماړه شو پکې غریب ورکېږي خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلي خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري دوزر ریټ تړلې د بلدوزر د ماشینکار مدیر ډېر معتبر نه وي. دوزر ریټ تړلې د بلدوزر ماشینکار مدیر ډېر معتبر نه وي. غریبانه شپکې خاورې په سر کار د پیسو دی ورورا که څوک پوهېږي ضروري په کانا خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري نه داخلېږي عثمان پنځه کرتا راغلم کانال ته عرضي مې وکړې رئیس جنرال ته عثمان پنځه کرتا راغلم کانال ته عرضي مې وکړې رئیس جنرال ته امر راکړې او ځل ماخي وواسا د باسا کار مدي نه پخلا کېږي څوک چې پیسې نه لري خلک ټولېږي څوک چې پیسې نه لري
شو نم کتاب چوکری ما سر سوک سوال جواب نو ولی نم قلم پکار شو نم کتاب چوکری ما سر سوک سوال جواب نو ولی کار د پیسو چلیږي پروت په خواب عقل د بخت په سر کې مدام شرمېږي په کانات خلک روږيږي څوک چې پیسې نه لري نه ډار خلیل جان سیار کې نقلار مقدس سره نشته دی وکړه مدار نو ولې خلیل جان سیار کې نقلار وجه سمع بوبي ساده زلف خریدار وکړه مال او سرمو وطن نیم دبانا گزر میارما رد کا بشر زما ودي سما بوبي پاوسال باندې میمورکا غم د زړه سوکا ونشي پنما مړتا د سر سیال مې د جمال شال د جمال ډېر اصیله د مخانم خبرې ته وم ځوان عادت خان جوړ شي چې د بل آسان د ژوند کوي ستا خانې څه خوند کوي مکوه پیغو مسجد سرو به دې ځي ورکم مور به دې ډبر کم هغه څه دې ورک شي چې پټې سترګې ګټلې وي ځان شرمولی وي نه یې متیر سترګی پلار لیکنه غټ پښتون ما تا پسې مجنون ما پلار خو د پښتون دی لاکن څه په پښتو پوه نه ته د پلار زوی نه څنګه د پلار زوی نه یم د پلار نه دنیادار یم کوم تربور نه خوار د دنیا پرست د خپل پلار غوندې بهادر نه ته د سره نه مه وایه داس پورې نو د کهربي اختیار ما هېڅ کور جګر ځم خو د څه محبوبې ستا د زلفو خریدار یم وکړه مال او سر زما عاد د وطن نور یم د بانا ګذر معیار ما ورځ د کا بشر زما ستا د زلفو خریدار یم وکړه مال او سر زما زه د خپل د پلار نه سکې کمیم چې پیغور کوي د مرسته غوث پور کوي پلار د ننګالیو لکه تا غوندې بې ننګ نو هېڅوک د جنګ نو ما خو د خپل پلار او د نیکه نه اړولې ډېر مال مې ګټلی مال پسې دې ورشي مرکه د ننګ ناموس کوم ستا نه زه تپوس کومه ښه دی چې تپوس کړې بې ننګي زما ښکاره کا خو پوی مې دوباره کا دا د بې ننګي دا چې د پلار پښتو ته نه ګوري د بل پیسو ته ښه ګوري زه د خپل د پلار او د نیکه نه بې همت نه یم هېچا ته خجالت نه یم ولې نه شرمېږي بې غیرته د زندان ګوره جیل کې خپل بندیان ګوره رب خو دې ړنده کا چې د دې اوره کباب کړم څومره دې بیا کړم تا ته خالق کړونکي شورونه ستا وژل تا ټیټ ورته کتل مقدرانه ورته تیاري نه دې بېزار یم ټول د کوما شرطما د وطن د بانا ګذر معیار ما ورک د کا بشر زما محبوبې ستا د زلفو خریدار یم وکړه مال او سر زما د وطن د بانا ګذر معیار ما ورک د کا بشر زما مقدرانه ورکه
فضول خبرې وایي څومره بې حیایې چې بې حیا نیټ سرناستې شرمېدلې کوټې په کونج کې غېلئ زه چې ټي سرناستې نو ستا ورونه څو وجلي په کوم مرچل خاطري ورونه مې نران دي لکه تاسې ټپسان دي بل چا غلامان دي څه نرتوب یې کړی چې دا دومره جګ غږېږي ما پورې خندېږي سور بیرغ ځلېږي دا د ورونه مې کمال دی لاس کې تور او ډال دی بد سترګې اخورې چې دا څومره بد ویل کوي ما زه شرمول کوي بد سترګې ستا دي چې په بدو نه شرمېږي قوم ځینې بېلېږي زه د خپل د قومیت نه بېلېږم خو پوه یم نه غولېږم څنګه نه غولېږي چې ستا قوم نه ازادي غواړي ستا بربادي غواړي زه خپلې موقع ته ګورم وخت ته انتظار یم وابه خبر کما د وطن لور یم د باڼه ګوګل مې یارما ورک تا بشر زما ودلته محبوب ستا د زلفو خریدار یم وکړه مال او سر زما خپلې موقع ته ګورم نوم دی درته ورکړم برنهاد در سپک کړم دا د احمد مو قدم وویرېږه نشه ته پاڅېږه بهادر شه ته ځکه چیرې نرم دا پیغور به مې ستایل نشي هېر به مې تر ډېر نشي دا پیغور لاسې کې چې ستا مړو ته پیغور کوي نور مړي د ګور کوي زه به د خپل ګور مړي په ګور کې خجالت نه کړم نور به دا غفلت نه کړم که د خپل اصل ته نظر وکړه چې څوک یې ولې دونه پوکې پوک نه یم بس د نور مې مه شرموه پوه شم شمې په شان توی شم خدا چې ته پوه شو خدای ته درست پښتانه پوی لري نوم د خالق لوی لري تل دې وي ژوندی دې وي دا ګران پښتونستان زموږ دا د غره زمریان زموږ تل دې وي دایم دې وي دا هضم دایم زموږ دا ملي وحدت زموږ د ملنګ جان د پلو خوښ په دغه لارې ټول د سي ګذر کما د وطن یم د باڼه ګذر مې یارما ورته تا د ولس ټي وي د یوټیوب چینل درنو اوریدونکو قدرمنو او د ولس غږ راډیو د زاړه یادونو پخواني اوریدونکو قدرمن دوستان دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې شوې او تاسو نور په پروګرام کې پاتې کېږو نه خو یوه یاداوري ورته کوو قدرمن دوستانو چې زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب او بیل آیکن ته ګوته وړئ او په فیسبوک کې هم زموږ دغه ویډیو لایک او شیر کوئ او تر پایه ګورئ دوستانو کېدای شي چې دې نه ډېر څه مطلب اخذ کوئ او بله دا خبر دوستانو چې موږ تاسو ته اوس کومه خپرونه جوړه کړې وه او د کوم عظیم او دروند او علم دین شاعر مدیر عبدالخلیل سیار پاچا سورجوال چې د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د سورج د کلي اوسېدونکی و قدرمن دوستانو دا د وخت تکړه شاعرانو دریابي شاعرانو راتلونکي به هم د مدیر عبدالخلیل سیار پاچا صاحب پاچا سورجوال صاحب په پاتې کوم چاربیتې چې دي د نورو هنرمندانو په غوږ کوشش کوو چې تاسو ته د غوږونو در ورسوو دوستانو موږ کوشش کوو چې د زړو هنرمندانو سندرې د انقلابي شاعرانو چې په دې ننګرهار کې ډېر نفوذ درلودو د هغې ترانې تاسو تر غوږه در ورسوو او که وخت یاري وکړه دوستانو نو د محترم مدیر عبدالخلیل سیار پاچا سورجوال صاحب
سره کړې مرکه چې هغه وخت موږ د ولس غږ راډیو د لارې په نشر رسولې وه، هغه به هم تاسو ته په نشر رسوو. خو قدرمن دوستان، تاسو نه هیله ده په تلو تلو کې چې زمونږ سره په دې خپرونه کې پاتې کېږي، تر اخره یې ګورئ او زمونږ په خپرونه په فیسبوک کې لایک او شیر کوئ او موږ سره همکاري کوئ دوستانو، چې د دغې ستاسو د یو لایک سره نور ملګري هم خبر شي او زموږ د خپل پروګرام په اخر کې به نه په اماني یالو تاسو پورې د خپل